ها دا یو خور سوال کړی دی او داسې سوال یې نه دی کړی خو یو نصیحت غواړي او هغه دا چې وایي زه زما 8 کاله وشي واده مې کړی دی واده شوي یم او خاوند زما مهر ماله نه راکوي نن سبا کوي نن سبا کوي او چې کله ورته زه خبره شروع کړم نو غوسه شي او ما ته وایي چې تا کې سړیتوب نشته او درنې ښځې دا چل نه کوي سوال دا دی چې یو د ده دا کار چې کوم دی دا روا دی او که نه دویم دا چې آیا په رښتیا د خاوند نه د مهر مطالبه کول دا د زنانه په بد اخلاقۍ باندې دلالت کوي او دا زنانه سپکه زنانه ده جواب دا یاد کوي دې مسلې حق ته به حق وایو او باطل ته به باطل وایو دا زموږ دین دی په دین کې د چا سره ګزاره نه کېږي که مخامخ پلار ناست هغه ته به هم وایو چې ستا دا کار غلط دی او که مخې ته دشمن ناست هغه ته به هم وایو چې ستا دا کار که صحیح هم وایو چې دا صحیح دی حدیث کې دا راځي د حدیث ته غوږ کېږدئ عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت ته صحیح بخاري صحیح مسلم کې ان احق الشرط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج هغه شرطونه چې د پاللو ډېر حقدار دي که نه دې ته غوږ کېږدئ هغه شرطونه یا بله ترجمه ور حدیث وکړه هغه شرطونه چې د پوره کولو ډېر حقدار دي هغه شرطونه دي چې د هغوی په بنیاد باندې الله تاسو له ښځه حلاله کړي کوم شرط دی نکاح عقد د نکاح دا شرط دی عقد نه دي عقدونو کې چې ډېر حقدار دی سر ته د رسولو هغه هغه عقد دی چې تا پې د یوې زنانه چې ستا دپاره حرامه وه الله ستا دپاره حلاله کړې ده دا خو د دغه عقد په بنیاد د دې نکاح په بنیاد او د دغه شرط په بنیاد نو دلته دا مهر ورکول د هر چا د قرضې نه زیات حقدار دي چې ته یې واپس ورکړي دا قرض او قرآن کې الله رب العزت سورة النساء کې په دې باندې خبره کړې ده تفسیر واورئ د سورة النساء هلته ما په دې باندې ښه وضاحت کړی دی نو خاوند چې نن سبا او نن سبا کوي دا حرام دي الا چې وسې نه رسي که وسې نه رسي نو بیا موږ دوه خبرې کوو یو دا چې خاوند ګناهګارېږي نه دویم ښځې له پکار دي چې ګزاره ورسره کوي صبر به کوي یو سړی د غریب دغه ځان له 100,000 روپۍ تنخوا ده او غریب حیران دی چې بیل کم ځای نه ورکړم ډوډۍ هسپتال د وړو سبقونو او ښځه پورې ښه دی زما مهر راکړه صحیح د پکار هغه دا و چې ورکړی وی خو انسان دی چې ترتیب به نه جوړ شوی نو بیا ښځې له پکار دی چې صبر کوي خو که چېرته د دې سړي وس رسي او نه یې ورکوي دی ګناهګار دی او وخت پوره شوی ځکه که نیټه نه پوره شوي بیا خو ګناهګار نه دی لکه اوس داسې ولیکلی شو عقد کې ولیکل مشرانو چې دی به مهر ورکوي مثال 100 تولې سونه یا 2,000 روپۍ یا دومره ځمکه دا به دی ورکوي دې زنانه له 2 میاشتې بعد 2 میاشتو نه مخکې دا سړی ګناهګار نه دی اګر که مالدار دی ځکه دلته لیکلی شوي دي چې 2 میاشتې بعد به ورکوي خو چې 2 میاشتې پورې شي او د ده وس رسي او دی نه ورکوي نو دی بیا دوکهباز دی دی بیا دروغجن دی دی په ګناه کې واقع دی اوس که دې ځای کې د نه دا ښځه مطالبه کوي نو د دې حق دی چې مطالبه وکړي که نه او هسې یو خبره به درته وکړم د زنانو دپاره خو به ډېره خوندورې هغه به خوشحاله شي که واورېده او زموږ دا نارینه به لږ هغه چې حق نه ده کې هغه به لږ پیکه شي موږ ښځې ته دا وایو چې ګوره درنې ښځې د خاوند نه د دې مطالبه نه کوي وایو موږ که نه وایو او بیا یو غټ کتاب موږ راوالو د آدابو او د سړیتوب چې هغه په 10 جلد لیکلی شوی دی او دې ښځې ته د سهار هم درس ورکوو او د شپې هم درس ورکوو چې درنه ښځه دي شي پښتنه ښځه دي شي سړیتوب واله دي شي درنه دي شي او که دا ښځه تا ته دا ووایي چې دروند سړی هغه چې صحیح ویلي هغه پوره کوي بیا به څه کوو بیا به موږ بل یو مسله راوالو چې دا دین بې ادبي وکړه جواب دې ورکړو نو موږ ښه طریقه زده کړې د ښځې حقوق د خپې لاندې کوه عنوان یې دا دی عنوان د مسلې هغه دا دی چې درنه ښځه تپوس نه کوي نه زه د خپلو خویندو ته وایم میندو ته وایم که څوک دې خفه کېږي خفه شي دا ګورې ستاسو حق دی او تاسو یې ښه باقاعده تپوس د خاوند نه کولی شئ خو ما ورته وایي چې اوس خاوند وس نه رسي او غریب سره څه شتي چې وس یې رسي او نیټه پوره شي او دې مهر نه ورکوي دا هېڅ بې ادبي نه دی چې ښځه مطالبه کوي ها بې ادبي دا ده چې مطالبه دا په داسې الفاظو او طریقې سره کوي چې هغه د آدابو خلاف وي سترګې راوباسي او چغې چوغار راوباسي دا بې ادبي ده په طریقه کې ورته ووایي چې زما حق دی دا مال راکړه نو بیا هېڅ خبره نه دغه شان دا نور حقوق هم ګورئ پرې چې زموږ دا زنانه غریبانان هم د خپلو حقوقو نه خبر شي غریبانان هم د سره موږ خبر کړي نه دي کوټه کې بندې دي او سهار ماښام ورته یو بیان کوو چې د خاوند دومره حق دی دومره والله څه وایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او څنګه چې په زنانه باندې د خاوند حق دی الله وایي د دې زنانه هم په خاوند حق دی موږ یو طرف راټینګ کړی دی بل طرف پرېښودی ما ته بعض کسان میسیج وکړي که زما دا خبره اوري خفه دې نه شي که تا بیان وکړی د خاوند په حقوقو باندې زه ورته هم د موضوع نه نورې کلمې راوباسم څه ورسره وکړم زه خو اکثر بیانونو کې دې نه ټک ورکوم
بلکې په دې مستقل به هم شوي دي چې د خاوند دومره حق دی نورو سره څه وکړم او چې بیا یې ځای راغی بیا به یې بیان کړم د مرګه پورې به بیانوم دا دین دی دلته دا بل اړخ هم څېړل غواړي که نه چې د ښځې څه حق دی په خاوند باندې صرف د مهر نه د ښځې خرچه خوراک دا په چا ده دا په خاوند دی ښځه د دې تپوس کولی شي ګوره تا نه د ښځې ډاکټر علاج دا په خاوند دی د ښځې دپاره د اوسېدو مناسب ځای برابرول د وس مطابق دا په خاوند دی د ښځې د عزت خیال ساتل د هغې حفاظت کول تر دې چې د هغې په عزت کې که مړ هم شي څه خبره نه ده دا د خاوند ذمهواري ده نو د دې هر څه مطالبه ګورئ ښځه که موږ نه وکړي نو خفه کېږه پرې مه څه وکړه هغه حق ورکړه خفه کېږي سله هغه حق ادا کړه او د الله نه بخښنه م غواړه که تا نه څه کوتاهي شوي دا ښځې ګوره ډېرې کمزوري دي او حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم د الله نه ویرېږئ د دوو کمزورو په باره کې کم دی یتیم او ښځه ولې یتیم ګوره پلار یې نه وي او هغه بالغ شوی نه وي د غریب د خپل حق تپوس کولی شي نه شي کولی زنانه خپل خاندان یې ټول پرېښودی دی تا سره په کور کې ناسته ده که تا پرې اوبه بندې کړي یو نه میلاویږي ورته که تا پرې ډوډۍ بنده کړه یو نه میلاویږي ځکه ته سبب یې د الله نه بعد هر څه الله ورکړي خو ته یو سبب که ته یې خیال نه ساتې یو ګډه وړه به نو هغه تا ته ناسته ده نو په دې سترګې مه راوباسه کله نه کله ادب په دور باندې نصیحت کول وعظ کول دا پکار دي خو چې حق نه غواړي نو په دې مه خفه کېږه که نه په دې خفه کېدل پکار دي یو خبره دا ده که ګوره او که دا ښځه دا مهر پرېږدي نو بیا به څه کېږي نو که دا پرېږدي دوه حالات دي یا خو دا پرېږدي د خپل طرف نه چې زه خیر د غریب دی نو بس بیا په تا هېڅ هم نشته فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا دا خبر الله په قرآن کې کړی خو هلته ورسره قید لګېدلی فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا چې په خپله مرضۍ او په خپله خوښه درته پرېږدي الله بیا ښه مزېدارې خورئ دویم پرېښوده به داسې چې تا به مجبوره کړي نو ظاهره کې به هغه ووایي چې زه یې نه غواړم خو الله ته د زړونو حال معلوم دی نو بس بیا څه ترتیب جوړ کړي چې د قیامت پر ورځ د الله نه خلاص شي دنیا کې خو د هغې د مهر نه خلاص شوې دنیا کې ولې خلاص شوې هغې ووایي په خوله هغې اقرار وکړو چې زه د خاوند نه مهر نه علم ته خلاص شوې آخرت کې به الله له څه جواب ورکړي نو ځکه د مهر په دې باب کې احتیاط ډېر زیات کوو یو ما دې بعضو کسانو کې دا لیدلی د واده چې کېږي نه ډېر ګرم ګرم کېږي او واده ته خو هر سړی خوشحالي هغه اتیا کالو بوډا نه تپوس وکړي هغه هم خوشحالي واده ته څوک خفه نو بیا چې ځواني ښه ورته خوشحالي دې دغه نکاح په دې ټیم کې او د واده په دې ټیم کې په ګرمه کې په ځان نه پوهېږي نو هغه جنۍ کور والا ته وایي شل تولې سره به کې شل نه وي 15 شولې که لکه ته صبر وکړه ته خو دومره اوچت اوچت کېږي 15 تولې دا ګوره زور لري بیا به وکړي او بیا وروسته دغه تپوسونه کې ګرځي را ګرځي او ښځې ته په مخه وایي تا له حیا نه درځي زما نه غواړي او دا ته څنګه په ما مینه چې ما نه حق غواړي دا خبرې به یې د هغې ته کوي دا نامناسب دي